دوستانو د فیملي فورم تشریح خو مې درکړله، اوس د انفرادي فورم باندې کار کوو. انفرادي فورم چې دی د هر شخص لپاره یو انفرادي فورم ضروري دی. یعنې په کورنۍ کې چې هر څه اشخاص دي، که پلار، که مور، که زوی، که لور، که هر څه دي، که د زوی زوی دی، که د زوی لور ده، د دې ټول، که د زوی میرمن ده، د دې ټولو دپاره یو انفرادي فورم ضروري دی، ځکه چې په انفرادي فورم باندې تذکره ورکول کېږي. راځئ د انفرادي فورم د ډکولو طریقه درښیم. او دلته یې په سر کې لیکلي دي، وایي کومې برخې چې ستوري لري، دا ستوري ویني د کوم برخو سره چې هغه ډکول حتمي دي، دا په زر سره ډکې کړئ. دا حتمي دي، خامخا به ډکوئ او ډېرې دقیقې به ډکوئ. راځو اول ستوري په اوله خانه کې د نوم دی. نوم په پښتو دلته ور واچوئ، دلته متخلص ور واچوئ کې ور اچوئ. که تخلص نه لیکئ مشکل نشته، دلته مو په انګریزي نوم ولیکئ او دلته مو په انګریزي تخلص ولیکئ. او بیا د پلار نوم مو خامخا ولیکئ، که هغه تخلص لري ور واچوئ کې ولیکئ، که نه لري مشکل نشته. د نیکه نوم مو خامخا دی، دغه تخلص یې، او د مور نوم خامخا دی. اکثریت خلک زه په ریاست کې به ومه یا مثال ما ولیدل چې دغه د مور نوم به نه ور اچولی فورمې ته، بیا به ډېر مشکلات ورته جوړول، د کتاره څخه بیا واپس کوي، بیا به نو دی اخته و نوم به لیکي، مشکلات یې ډېر وه. د مور نوم حتمي دی. پنځم کې چې ستوري ورته کړی وایي د زیږېدنې ځای یا محل تولد، دا سړی چیرې زیږېدلی دی، هغه هیواد، ولایت او ولسوالي یا ناحیه. شپږم د زیږېدنې نیټه حتمي ده چې په کومه نیټه زیږېدلی دی، دا به ور اچوئ. او که پاسپورت لري، یوه خبره درته کوم، که پاسپورت لري مخکې مو جوړ کړی دی کمپیوټري پاسپورت، هغه د زیږېدنې تاریخ ور واچوئ، ځکه که تاسې غلط د پاسپورت سره ور واچوئ، بل وار تاسې ته پاسپورت نه درکوي، جنجال درته جوړوي. او د عسکري خدمت دا مهم نه دی، ستوري نه لري. اتم سواد زده کړه کې لري، خو ورته انتخاب یې کوي، ماسټر دی، لیسانس دی، 14 پاس دی، چش دی. او که ابتدایي تعلیمات دي که نه لري خو نه خیر ورته انتخاب کوي. نهم اصلي استوګنځای، اصلي چیرې اوسېدی دا سړی، د کوم ولایت دی، مثال د افغانستان ولایت، ناحیه یا ولسوالي او کلی قریه. او لسم چې دی د استوګنې ځای یا اوسنی استوګنځای چې اوس چیرې اوسېږي. په اول کې اصلي استوګنځای، په دویم کې اوسنی استوګنځای چې اوس چیرې اوسېږي، د هغه هیواد او ولایت، ولسوالي او کلی، هر شی چې دی. او اړیکې شمېره دلته موبایل نمبر ور واچوئ، ښه دی. ایمیل ادرس کوي که نه. 14مه خانه کې بیا ستوري دي، مورنۍ ژبه خامخا به ور اچوئ چې پښتو ده، فارسي ده، د دې کومه ژبه ده. بهرنیو ژبو سره بلدتیا هغه نه غواړي. د هېواد د نورو ژبو سره بلدتیا کې ور اچوئ. د وینې ګروپ که یې در معلوم وي خو ټیک مارک یې کړئ چې هر ګروپ مو د وینې یي، او که نه یې در معلوم خو غواړي یې نه. د اوړي د اوسېدلو ځای دا نه غواړي. 16مه خانه کې بیا ستوری دی، قومیت، قوم غواړي چې پښتون، تاجک، ازبک، چش دی. او په 21مه کې دین دی، دین خامخا غواړي چې په کوم دین دی. د 22م کې مذهب دی، سني دی که شیعه دی، کې ور اچوئ کې نه ور اچوئ. 40ویشتم دنده وظیفه که ور اچوئ کې نه ور اچوئ. د معلولیت ډول هغه که کلي دی که قسمي دی ورته انتخاب یې کړئ، که نه لري خو نه خیر انتخاب کړئ. 26م کې جنس دی، نارینه دی که ښځه ده، هغه ورته انتخاب کړئ. د رایې ورکولو ځای نه غواړي. او 28م کې د کاغذي تذکرې معلومات کې دلته ور اچوئ، که د تذکرې کاپي ورسره اټیچ کوئ، خو د تذکرې کاپي چې ورسره وموښلوئ ښه دي، ځکه بیا مو هلته راګرځوي. که دلته تاسو معلومات ور واچوئ، دی د تذکرې کاپي غواړي. نور نو په انفرادي فورم کې شی نشته. دلته به تاریخ ور واچوئ، د هغه کس چا څخه تذکره اخلي، د هغه به دلته امضا وکړي یا به ګوته ولګوي. دلته به د کورنۍ مشر یا رئیس فامیل امضا وکړي. او یوه دانه 3/4 باندې یوه کیته عکس به پر دغه ځای باندې وموښلوئ. نور نو ریاست ته د فیملي فورم سره یو ځای تسلیم کړئ. یوه خبره مو بیا د یاده ونوځي، که څوک په خپل کورنۍ کې د پلار یو زوی واده ولري، هغه به ځان ته یو فیملي فورم ډکوي، د خپل د کوروالا او د خپلو اولادو که اولادونه لري د هغو نومان به ور اچوي، متأهل سړی. او په انفرادي فورم کې به متأهل انتخاب کړی، داسې نه چې په انفرادي فورم کې مجرد ورته انتخاب کړی، دلته مجرد انتخاب کړی او هلته فورم د فیملي ډک کړی، دا بیا راګرځي، جنجال ورته جوړوي. په انفرادي فورم کې به متأهل انتخاب کړی او ځان ته به یو فیملي فورم جوړ کړي په اوله خانه کې، لکه د پلار چې جوړوي، خپل د هم خاص پر هغه ترتیب جوړ کړي، لکه په ویډیو کې چې مې درته تشریح کړی دی. نو خدای دې وکړي چې استفاده ځینې وکړئ، سره لاس پر لاس یې کړئ، نور ملګرو ته مو ورسوئ چې یو مسلمان استفاده ځینې وکړي. دا مشکلات ما بیخي ډېر ولیدله، که یې په کمپیوټر ډکوئ که یې په لاس ډکوئ فیملي د فورمې. زما سره شته، که څوک غواړي د واټساپ په شماره دې ماسې میسج راته وکړي چې زه یې ورته واستوم.